کې وایي رښتیا وایي خور دې په پښتو پوهېږي ته په خپله پښتو باندې شرمېږې زما خور تا ته سلام راکړې ستا خور ته زما ډېر سپېشل سلامونه وایم راکړه شا داسې غټې سترګې دې خاورې مه شوه زه دې په خور باندې مین شوم په تا خو نه یم زه د دې د لارې نه هغې ته چل جوړوم زه ستا کار وکړم ستا د خور څه نوم دی مینې سلام ورته کوم سلام वो कह रही है नहीं बताओ ये बहुत बदतमीज है कह रही है नहीं बताओ जाओ तुम जाओ په والله په امریکا کې تر تا ښه ملګري زرو نه زیات لرم دا څه معنا لري چیرته به لاړ سي فامیل دلته نسته کورونه دلته نسته د ولی الله فامیل نسته جنرال صاحب یو درخواست خدای چې قسم مې دې په خدای وي چې دا نن لاړ سم امر بالمعروف وزارت ته او د دوی لیستونه ورکم د دوی د فامیلونو او د دوی د بل په والله چې درته ورکې نه کمه دا خو نه څه چې دا د کوني د لوچاک زامن له افغانستان نه ووتل ځتي چې څه کوي هغه به کوي ولاکې د کلي ملک لا پرېږدمه ځکه دلته دې ټولو مردګوانو ضمانتونه ورکړي دي نه کوو مونږ قسم په خدای د چا هیڅ مردګاو چې په ټیک ټاک کې ده ډاکټر په نامه باندې افاحش مردګاو چې په ټیک ټاک کې ده هغه ته م وایم تاسو دواړه اوس فی الحال د ما ټارګټ یاستئ له دې وروسته له تاسو دواړو نه وروسته بیا له ولي الله سره هم کار لرم له زیبا ګلې سره هم لرم له هغه بلې ډمې سره چې په ټیک ټاک کې د افغانانو په نامه باندې په پښتو باندې خبرې کوي فحاشي خوري بیا به مې له هغوی سره کاري دلته چې راشئ تعهد وکئ ژمنه وکئ خبره وکئ چې زه بیا دا نخرې نه کوم چې لاړ شي دلته ضمانت هم ورکړي بیا هلته بیا له هغه نه بدتر مردګاو درنه جوړ سي بیا راجګېږي ما ته وایه ته ما ته دا خبرې په سړیتوب وکړه په سړیتوب خو دا 20 کاله درته لګیا یو ته په دې ډاکټر په نامه باندې افاحش مردګاو چې په ټیک ټاک کې ده